الله تعالی فرمایي هیڅ نفس په دې نه پوهیږي چې هغه به سبا خپله روزي له کمه کوي او هیڅ ساکخ په دې نه پوهیږي چې هغه ته به څه وخت او په کوم ځای کې مرګ راځي او هیڅ ساکخ به تر هغې نه مري چې تر څو یې لیکل شوی رزق په دنیا کې ختم کړی نه وي. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې زما پسې راځئ. فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې او موږ یې شاته ور روان وو. په مخکې تلو سره مو ولیدل چې شنې سمسورې ونې دي. هغه صلی الله علیه وسلم د یوې ونې څنګ ته کېناست او بلې ته په کتو شو. وی فرمایل زه غواړم چې نن تاسې ته څه در وښیم. عرض مو وکړ یا رسول الله ډېره ښه ده راویې ښایه. هغه صلی الله علیه وسلم د ونې لور ته اشاره کړه. په کتو سره مو ولیدل چې د ونې په څانګې یوه مرغۍ ناسته ده او مسلسل په خبرو کې ده. هغه صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه آیا تاسې پوهیږئ چې دا مرغۍ څه وایي؟ عرض مو وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي موږ نه پوهیږو. یا رسول الله ته یې موږ ته ووایه. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ونې په څانګې ناسته مرغۍ وایي چې ای الله تا زه ړنده پیدا کړی یم، زه به اوس خپله روزي له کمه کوم او څوک به ماته رزق راکوي، ته یې ماته ووایه. فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسې اوس ګورئ الله تعالی د ونې په څانګې ناستې مرغۍ ته د هغې رزق څنګه ورکوي. فرمایي د کتو سره مو په هوا کې تاروګان یا شاپرک ولیدل. مرغۍ لالا هم په خبرو کې وه، خوله یې وازه او بندوله. په دغه حال کې تاروګان خولې ته ور داخل شو او مرغۍ د هغو نه خپل خوراک واخیست او بیا یې په خبرو باندې پیل وکړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه وکړه آیا تاسې پوهیږئ چې دا اوس څه وایي؟ عرض مو وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه مخکې پوهېدو او نه اوس پوهیږو. الله او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي. یا رسول الله ته یې موږ ته ووایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل مرغۍ اوس د الله حمد بیانوي، وایي ټوله ثنا او ستاینه الله لره ده او پاک دی هغه ذات چې خپل ذکر کوونکي په هیڅ وخت او په هیڅ ځای کې نه هیروي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی فرمایي ته یاد کړه ما، زه به یاد کړم تا او ته له ما بخښنه وغواړه، زه به تا ته بخښنه وکړم. السلام علیکم.